جزاکم الله د ټول ناول خو تاسو د بیټک ټي وی ډیره شکریا ادا کوم. زما عبدالسلام همدرد نوم دی او جمعیت علماء اسلام سره زما تعلق دی او تیر لس کاله زه جمعیت علماء اسلام تحصیل ثوابای جنرال سیکرټری پاتې شم او اوس دی وخت کې زه د جمعیت علماء اسلام مرکزی رکن یم. اصل خبره داره چې زمونږ یو تعلق جمعیت علماء اسلام سره دی. نو د جمعیت علماء اسلام دا په دې ملک کې سټرګل کوي او په دې ملک کې چې کوم نو سیاست کوي. نو الریډي تاسو ته پته را چې زمونږ په دغه صوبه کې د بلدیاتي الیکشن لپاره اعلان شوی دی. نو په دغه حواله باندې د جمعیت علماء اسلام ملګرو مشرانو علماو په موږ باندې اعتماد وکړو او موږ دغه سیټ ته ودرولو. د نورو پاټو ملګري شته موږ دغه احترام کوو خو په خپل ودرېدلی او موږ چې دنو دغه علماو درولي او دغه جماعت د طرفه موږ درېدلی د جمعیت علماء اسلام د طرفه. الحمدلله ثم الحمدلله موږ چې چاله متلیو موږ له عزت را کړل او خو په عزت باندې موږ له خبرم زموږ اوریدل را او تر دې پورې چې لکه موږ ته دغه را کړل ریسپانس را کړل او خو موږ ته لکه هغه ویلکم ویلی دی او دا ویلی دی چې موږ د نورو پاټونو تنګ یو خاص کر د بیٹ نه موږ ډیر زیات تنګ یو. لہذا په دغه حواله باندې د ټولو خلکو رجحان د جمعیت علماء اسلام کتاب پلره او موږ خو مطمئن ان شاء الله چې په 19 دسمبر باندې به د کتاب کامیابی ان شاء الله الله راکړي. زمونږ چې کوم پروګرام دی د جمعیت علماء اسلام نو موږ به بیلوسه خدمت کوو ان شاء الله د عوامو او په انصاف سره به کوو. د دې نه مخکې هم زمونږ د متحده مجلس عمل یو حکومت تیر شو یو وړوکی حکومت او په دغه صوبه کې چې کوم دنو زمونږ مشرانو ښه خدمت کړی بیلوسه خدمت کړی. نو لہذا موږ د خدمت په جذبه راوتیو او خدمت دا موږ عبادت ګڼو. لہذا د سیاست چې موږ کوو د جمعیت علماء اسلام سیاست چې د عوامو د خدمت دپاره او خدمت موږ د عبادت په جذبه باندې کوو او ان شاء الله موږ چې زمونږ په دغه کې چې زمونږ په اختیار کې څه هم ان شاء الله هغه به موږ د خلکو له ښه په نره باندې کوو بیلوسه خدمت به موږ کوو د عوامو ته او خلکو ته. خو زه دا پیغام ورکول غواړم چې چونکې د سیاست او د الیکشن چې دی د دې نه چې دی دښمني جوړول نه پکار. دا خو یو کیل دی یو پروګرام دی کیل کې هم چې کوم دنو ګټه او بیدا دي. نو لہذا چې په دې کې دښمنۍ رانشي چې په دې کې چې کوم دنو بغض او حسد رانشي او لہذا په دغه حواله باندې زما ټولو عوامو ته اپیل دی چې دا چې کوم دنو دې ته دی وګوري پروګرام ته دی وګوري چې د نورو پاټو سره پروګرام دی د جمعیت علماء اسلام سره پروګرام دی. نو په هغې باندې دې فیصله وکړي. خو امید لرم چې جمعیت علماء اسلام یو داسې جماعت دی چې د هر وخت عوامو سره ولاړ دی او چې په 25 جولای باندې 2018 باندې الیکشن وشو انو د هغه وخت نه چې د جمعیت علماء اسلام د عوامو دپاره په دغه میدان کې ولاړ دی او د عوامو چې کوم عوامو باندې کوم د ګرانۍ سیلاب راغی او مختلف د موجوده حکومت چې کوم موږ د عوامو سره څه وکړل نو جمعیت علماء اسلام د 4 کال نه په میدان کې ولاړ دی. نو زه عوامو ته دا یو پیغام ورکول غواړم چې کله تاسو په 19 دسمبر باندې خپل ووټونه استعمالوئ نو هلته لږ سوچ وکئ دننه چې کوم جماعت او کومه پارټي او کومه نښه زمونږ د خیرخوا ده او کومه چې کوم دی نو زمونږ د دې ملک خیرخوا ده او زمونږ د عوامو خیرخوا ده.